دنیا راځي په پکتیکا کې په خوست کې چې کومه زلزله شوې راځي د دې کورونو په کمپین کې ما سره غږ بدرګه کوي راځي دا زما غږ ټول افغانانو ته ورسوي راځي چې همدا دنیا ښایسته شي همغه دنیا ښایسته شي افغانانو ورونو ما یو کمپین شروع کړی د مرګړو د ټولو په خوښه وانې چې دغه په خوست کې یا په پکتیکا کې چې کوم خلک بې کورونه شوي او د زلزلې والي دي یوازې د ګېډې نه راځئ چې د دې دپاره موږ او تاسې یو بنیادي کار وکړو بنیادي کار به دی چې دغه کم خلک بې کوره شوي هر یو کور والا ته دوه وطاقه کور موږ او تاسې واچو نن که موږ او دې سره کومک وکړو یو میاشت دپاره دوه میاشتو دپاره بیا دا خوراک به د دې وشي مګر جمع را روان دی د دې ماشومان به چېرته اوسېږي دې به چېرته اوسېږي دا خو ټول غریب خلک دي نو زه خپله په دغه کم ښار کې چې اوسېږم په کم ښار کې په انګلینډ په لیډز ښار کې زه اوسېږم زه د خپلو ملګرو په کومک سره الحمدلله دوه وطاقه دوه کورونو ذمهواري زه اخلم او داسې تاسې هر یو ما ته معلومات دی چې په انګلینډ کې هستئ که په لندن کې هستئ که په جرمني کې هستئ که په نورو ځایونو کې هستئ نو په میلیونهاو ډالر افغانستان ته را روان دي نو راځئ فلحال چې تاسې دا چندې راغواړئ لږ سوچ مخکې وروسته وکړئ زه داسې نه یم چې تاسې چنده بنده کوئ چنده راغونډه کوئ زه په تماس کې یم زه په خیري بنسټو والا سره په تماس کې یم ټولو سره انشاءالله ټولو سره به یو خبره به کوو په یو دغه باندې به ځو راځئ چې یو تاریخ رقم کو راځئ چې یو داسې کار وکړو چې د افغانستان په تاریخ کې چا نه یې کړی راځئ دا به زموږ ستاسې د اتفاق د اتحاد یو دغه به وګرځي افغانانو ورونو هیله کوم چې دا ویډیو دا اواز را سره بدرګه کوي زه چاته دومره په کلکه نه یم خو نن د تاسې ټولو نه غوښتنه کوم چې زما دا ویډیو به دا به شیر کوئ او دا بدرګه کوئ راځئ کوم خلک چې په خوست کې بې کوره شوي که چېرته د طالبان حکومت هغې ته یو بیل ځای ورکوو په هغې کې به موږ تاسې هغې ته دوه وطاقه کور ورکړو جوړ بې کوته که چېرته په پکتیکا کې د خلکو بې کوره شوي او دغه نه او طالبانو چېرته ځای ورکوو په هغه کې به ورته یو دغه جوړ کړو ښارګوټی به جوړ کړو که نه که هغه نسي کېده په خپلو ځایونو کې جوړو هملته به ورته تاسې مهربانه موږ او تاسې یو دوه وطاقه کور به ورته جوړ کړو او دا ډېره اسانه خبره ده نه مشکله خبره نه ده افغانانو ورونو په میلیونهاو روپۍ افغانستان ته راغونډل کېږي راځئ چې د دې لپاره خپل اواز بدرګه کوي او موږ طالبانو ته دا په کلکه غوښتنه کوو چې یا طالبان ورونو یا طالبان حکومت یا د خوست والي یا د پکتیا والي یا نور تاسې د ملا برادر صاحب ټولو ته دا ویو چې ما د پاکستان نه دوایي اخله ما د انډیا نه غنم اخله دا شی نه پرېږده ورته موږ سره نه کومک وکړه نه کومک چې دغه مظلومانو بې کوره افغانانو ته موږ د کورونه واچو دوه وطاقه کور ډېره اسانه خبره ده نو انشاءالله په دې کمپیر کې به تاسې هستئ افغانانو ورونو زه هیله کومه زه ګوره دا چغې یوازې داسې نه چې زه داسې ډېر د خپل آینده ژوند د قبر زندګي ما ته را په غاړه ده هلته به زما دا شیونه پخه راځي یوازې زه په چا احسان نه کومه چې زه د خوست یا د پکتیکا په خلکو باندې احسانونه کومه دا ما ته الله تعالی دا ژوند راکړی دا ژوند د یو مقصد دپاره راکړی زما ښه ژوند زندګي مې برابره نه دا ګورئ د موټر کې ناست یم ښه ژوند زندګي مې الحمدلله جوړه ده هېڅ زه کوم مشکل نه لرم خو قبر ته به اخره اولې زه ورځم به په قبر کې به زما دغه په کار راځي چې ما په خوست کې په پکتیکا کې په افغانستان کې د یو مظلوم د کور په جوړولو کې ما ورسره کومک کړی یا نور افغانانو کړی نو راشد خان وانې من غږ کوو چې راشد خانه د وطن اصلي بچی دا زما خبرې واوره پیسې چې درته راجمع کېږي فلحال پیسې هولډ کا لګوئ ما بې ځایه دنه ګوره یو روپۍ ونه لګېږي یو روپۍ دنه بې ځایه ونه لګېږي دغه روپۍ ټولې دا راجمع کا او چې چېرته موږ او تاسې یو خبرې ته ورسېدو یو پرېکړه مو کړه نو د هغې پرېکړې لاندې به موږ او تاسې کولی شو چې دغه بېوزلو افغانانو ته چې د پکتیکا دي د خوست دي دغې لپاره موږ او تاسې د دوه وطاقو کورونو بندوبست وکړو دومره مصرف یې نه راځي الحمدلله زمونږ افغانان موږ په فخر کوو په خپلو افغانانو په خپلو پښتنو ورونو باندې که هغه په هر ځای کې دي که په لر کې دي که په بر کې دي الحمدلله ټول کومکونه کوي
نو تاسو که په لندن کې یاستئ مرګړي که په جرمني کې یاستئ که په دوبۍ والا تاسو هم سلامونه کوم الحمدلله مړانه او د اتل او د قهرمانۍ همدغه ټیم دی چې تاسو د خپلو مظلومانو سره کومکونه وکړئ نو تاسو هم لا پیسې وطن ته مه لیږئ زما خیرې بنسټونه چې څومره دي تقریبا زیاتو سره مې خبرې وشي ما سره وایس میسونه هم شته دی او هغه ټولو ته مې ویلې چې تاسې ټول راغونډ شئ طالبان حکومت چارواکي هم ځان سره دغه کوي راشد لطیف وبخښه ډېر راشد خان یا نور دا ټول سره راغونډ شي او زه به هم د سره یم نو تاسې به موږ او تاسې به یو فیصله وکړو او د هغې فیصلې د لاندې که چېرته هم دوه وطاقه کورونه جوړول که چېرته هم همداسې کومک کوو چې هره فیصله موږ وکړه خو هغه کار به کوو افغانانو ورونو چې په افغانستان کې اوسه پورې چا نه یې کړی راځئ چې دا تاریخ موږ او تاسې رقم کړو راځئ چې موږ او تاسې دا دوه وطاقه کور نه دی دا په جنت کې کور دی راځئ د دې دپاره ما سره دا اواز بدرګه کوي راځئ چې زموږ پیسې بې ځای ونه لګي نن ما د یو خیریه بنسټ والا سره خبرې کولې هغه ویل چې زه خپل هم د دې شي دا خبره وایي شریکه کړم ټولو سره ټولو ویل چې دا خو یو ښه نظر دی نو زه خو به ورته وایم اواز واوړم هغه به یې 2 جمعې وشي 3 جمعې بیا وشي میاشت بیا وشي بیا به هغه څه کوي دا اوس هم ورشي په پکتیکا کې یا په خوست کې خلک په تنبانو کې اوسېږي هغه کورونه چې وران شوي دي نو د دې دپاره به موږ او تاسې خپلې هلې ځلې کوو نو زه زما مرګړي کم ښار کې چې موږ اوسېږو زه بنیاد یې موږ دا دی الحمدلله موږ یې درته ویو چې دوه کورونه چې دوه وطاقونو به وي هغه به انشاءالله موږ په خوست کې په پکتیکا کې موږ به یې جوړو که چېرته فیصله وشوه چېرته فیصله په دې وشوه چې دغه خلکو ته کورونه جوړو نو په دې کې د حکومت یا د خیریه بنسټو یا د نورو دغه ګوره د اتفاق د اتحاد دا به زموږ ستاسو دپاره اتفاق او اتحاد هم شي موږ او تاسې به د افغانستان دپاره الحمدلله دا خو لا دومره دي دې نه به الحمدلله ډېر کار کوو زه نن یو خبره کوم افغانان ورونو ځکه د مرګ هېڅ معلومات نه کېږي هېڅ سکند زه هېڅ په ځان دغه نه رم کېدی شي منټ پس مړ شم د دې دنیا نه لاړ شم خو کمې خبرې مې چې په زړه کې دي هغه تاسو ته کومه کمې خبرې مې چې په زړه کې دي هغه تاسو ته کوم افغانان ورونو زما د پی ټي آی بعضې مرګړي چې د عمران خان سره خاص مرګړي دي د عمران خان سره خاص مرګړي دي ما ته دا ویلي دي که چېرته حالات صحیح شو افغانستان کې او دا د عمران خان چې کوم سټرګل روان دی دا صحیح شو نو انشاءالله موږ به د کینسر اسپتال په کابل کې جوړو اوس به مرګړي و چې عمران خان دې ولې کینسر اسپتال جوړوي نو هلته ګوره د قائد اعظم اسپتال جوړ دی نو د قائد اعظم اسپتال نه دا د کینسر اسپتال ما ته ډېر ضرور دی دغه د عمران خان اسپتال ما ته ډېر ضرور دی ځکه زموږ اساسي موضوع دا ده نو دا ما ته د پی ټي آی مرګړو ویلي دا درته د ځانه زه خبرې نه کومه هغې ما ته دا پیغام را کړی دی چې زه دا ستا دغه چې دی دا ستا پیغام موږ عمران خان ته رسو یا به ستا لیدل به ستا به عمران خان سره وشو که چېرته عمران خان د دغه بحران نه ووتو نو افغانان ورونو دغه وطن چې هر رقمي موږ او تاسې به جوړو هر رقم چې موږ او تاسې به خپل کوشش کوو هر رقم چې موږ او تاسې به نو موږ که د جاپان کې ګوره زلزله راځي هلته یو رقم ته کورونه جوړېږي چې هغه بیا زلزله په هغې باندې اثر نه کوي هغه نټ و بوټ کورونه دي ډېر اسانه جوړېږي نو د جاپان نه به غوښتنه وشي د نورو هېوادونو نه به غوښتنه وشي د انډیا نه به وشي د نور موږ سره کومک کوي خو لږ تاسې صبر وکئ ډېره ګرمه مه خورئ چې پیسې راجمع کړئ د چاندي او د واره وطن ته ولېږئ نه لږ صبر ورته وکئ انشاءالله موږ چې چېرته یو خبرې ته ورسېدو پس د هغې نه تاسې کولی شئ چې بیا وروره پیسې کار رقم فیصله موږ وکړه دا یوازې زما کار نه دی تاسې ټول ما سره په دې کې شریکه شئ زه داسې بهادر خان نه یم چې تکړه سړی یم تاسې کې خو زما د زړه خبرې وي تاسې سره مې شریکې کړي او دا شی ما لیدلی دی ما درته ویل چې په 2015 کې پاکستان کې چې زلزله وشوه دغه دینه خلک لاړه او خلکو ته یې کورونه جوړ کړه نو راځئ موږ او تاسې دغه غریب ولس دغه مظلوم ولس او د یو صحیح کار وکړو چې د هغې بچیان پکې شپې وکړي او تاسې یقین وکئ چې دومره چنده چې اوس راجمع کېږي د افغانستان په تاریخ کې چې داسې یو زلزله او دغه راغلې ده دومره چنده او دومره خلک نه دي راوتي نو دا یو غټ بدلون دی دا یو غټ چینجنګ دی الحمدلله موږ په خپلو پښتنو افغانانو باندې فخر کوو په ځوانانو باندې یوازې ستاسې مبارزه د ټیک ټاک نه وه تاسې نن په عملي میدان کې خپله مبارزه وښوده یوازې ستاسې مبارزه په فیسبوک کې نه وه تاسې په عملي میدان کې مبارزه وښوده او دا یو خبره یاد ساتئ چې دغه سوشل میډیا دا چې موږ او تاسې سره یو کړي وو دغه سوشل میډیا ده چې زموږ او ستاسې اواز یو بل ته رسېږي او د وطن سره کومک کوو نو زما افغانان ورونو موږ سره به انشاءالله د اواز بدرګوئ که نه
دغه ویډیوګانې به شیر کوئ که نه انشاءالله زه ما تاسې عبدالله په سر کې ویلي چې د ټولو سره په تماس کې ما چې کله اخرنۍ خبره راله انشاءالله او فاینل شوه او دغه شوه موږ به یو فیصلې ته ورسېږو چې څه رقم فیصله وه نورم بیا خپله خوښه ده که بیا چې د کورونو فیصله شوه په کورونو او دا ورونو انتهایي خپله هم لږ سوچ وکړي دا زما خبرې نه یو 15 منټه تاسې زما په دې خبره سوچ وکړئ اوس به زه لاړ شم زه به پیسې ولېږم چاته به $100 ورکړم چاته به $200 ورکړم څومره بیا وشي میاشت بیا وشي 20 ورځې بیا وشي ډېر خو نه کېږي که نه بیا به هغه سړی څه شی کوي ښه کور نشته ولاکې په 1000 کالو کې سې مهربان هغه کور والي ځکه هغه د ګېډې درک نه لګي نو کور به د کوم ځای نه دغه کړي هغه د پلار نیکه نه چې د کوم زوړ کور پاتې و د خټو هغه هم ته لاړو زړې دغه کو مینځه ویوړو نو خبره دا ده چې دا به داسې زبردست کار د افغانستان په تاریخ کې او زه بیا په ټولو خیریه ټولنو باندې بیغه کوم په طالبانو بیغه کوم چې دغه خیریه ټولنې او دغه خلک ټول ځان سره انګیج کړي یو ځای کړي ځان سره او داسې یو مضبوطه فیصله وکړي چې دغه خلکو دپاره موږ او تاسې یو بنیادي کار وکړو نه په وی کارونو باندې دا وطن زموږ ستاسې د افغانانو ورنو موږ او تاسې بیا ودانو دا زموږ او ستاسې مور ده دا وطن هم دی په دې باندې به موږ او تاسې به قرباني ورکوو دا ژوند ډېر کم دی دا ډېر کم ژوند دی دا ډېر کم لږ وخت دی د ژوند مرګ هېڅ معلومات نه کېږي دا د هغې دنیا لپاره او د قبر دغه لپاره کېدای شي ستاسې د خلاصي او دغه وګرځي نو همدغومره زما لایف و د لایف مقصد مې دا دی چې اواز به بدرګه کوئ او چانده چې ورسره غواړئ نو تاسې تر هغې پورې دومره ګرمېږئ موږ ته معلومات دی چې ایمرجنسي هلته خلکو ته د ډوډۍ ضرورت و هلته خلکو ته د کمبلې ضرورت و هغه الحمدلله وشو اوس باید موږ او تاسې دغه شاه راشد خان سره چې کومې پیسې دي او نورو خلکو سره کومې پیسې دي لږ صبر وکړئ که چېرته یو فیصله وشوه نو څومره زبردست کار به وشي چې افغانانو الحمدلله خپل د افغانانو کورونه خپله ودان کړه خپله وروره دا جرأت پیدا کړو خپله پکې دا کوالټي راوکړه چې د موږ او تاسې د خوست د پکتیکا کورونه ودان کړو نو یقین وکړئ چې افغانستان به ودانه و یقین وکړئ چې افغانستان کې به انشاءالله شفاخانې جوړېږي یقین وکړئ چې افغانستان به په پرمختګ ځي ځکه چې زموږ افغانان الحمدلله اوس رایښ شوي دي دا د سیاسي مخالفت دلته په ځای باندې پرېږدئ زما به هم ډېر مخالفت دي یو سړي سره د طالبانو سره مګر په دې ټیم کې زه هېڅ مخالفت نه لرم ځکه زما د وطن زما د مور خبره ده اختلاف به خپل ځای کوو هغه زموږ حق دی چې وی کړو د حق مبارزه او په هغې نیوکې او دا زموږ حق دی مګر هم د وطن دپاره به ټول داسې یو ځای کېږو او دا وطن به جوړو دا مور به ودانو دغه خلک به د دې بدبختیانو نه راوباسو الله دې نور په افغانستان رحم وکړي زما همدغومره لایف و الله دې وکړي چې تاسې خوشحاله آباد اوسئ الله دې وکړي چې زما دا غږ بدرګه کوي او د ټیک ټاک ملګرو ته ویم چې اوس صرف د وطن دپاره د دغه شي دپاره خپله مبارزه وکړئ په نورو شیانو باندې وخت مه ضایع کوئ په الله سپارم ښه آباد اوسئ او انشاءالله زه به بیا هم راځم زه انشاءالله په تماس کې ما کله چې د خبرې نه چور راووتو تاسې سره به انشاءالله شریکه کړم بې ځایه پیسې ونه لګوئ او دا کار انشاءالله کېږي زه یې داسې ینم لکه دا موبایل چې دی دغه شان دې زه ینم چې انشاءالله د هر افغان دپاره به دوه وطاقه کور په خوست په پکتیکا کې انشاءالله جوړي او چې فیصله وکړه نو راشد خان ته دې الله وکړي چې زموږ پیغام یا نورو داسې سرمایهدار خلکو ته زموږ پیغامونه ورسي او په دغه باندې کار وکړي او یو ځای شي د ټولو مسلمانانو د ټولو افغانانو نه ډېره مننه چې موږ سره کومک کړی ټول انسانانو نه الله خوشحاله آباد لره ښه وخت ولري خدای په